د مؤمن یو خاص صفت ته چې دغه د زړه نری وي. په قرآن کې ډېر ځایونه کې الله د مؤمنانو د صفت ذکر کړی چې دغوی د زړونه نری وي، چې قرآن واوري، د الله خبرې واوري په ژړا شي، د عذاب خبرې واوري په ژړا شي. هغه ژړا چې انسان عذاب رایت کې، قیامت رایت کې په ژړا شي، او هغه ژړا چې انسان جنت رایت کې په ژړا شي چې زما ځای به کې یو کنه. هغه جړه چې انسان د الله سبحانه وتعالی کلام اوري، الله ته یو شوق پیدا شي، دی په جړه شي. دا چې د جړه د مؤمنانو خاص صفت ده. الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو د صفت ذکر کړي، د پیغمبرانو چې هغوی کله د الله کلام اوري نو جاړي. ذکر الله په قرآن کې وایي اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله وکړي جواب مخ کې د رحمان د کلام تلاوت شي، نو هغوی په سجدو کې پریوځي او جاړي. دا د پیغمبرانو صفت ده. الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو حالات نقل کړي دي، لکه نجاشي د حبشې هغه باچا چې مسلمانانو هجرت کړه، ولته بیا د هغوی ډېر اکرام او عزت کو، بیا مسلمان شوی. نو د هغوی په باره کې بعض ایتونه نازل شوي دي په دې قرآن کې. الله څه وایي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. او کله چې دوی واوري هغه څه چې پیغمبر ته نازل شوي. پیغمبر ته څه نازل شوي؟ وحی ده، قرآن. نو کله چې دوی قرآن واوري نو څه کېږي؟ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. الله پیغمبر وی بني ته دغه سترګې چې دغه نه به اوخ کې رواني، مما عرفوا من الحق، په سبب د دې چې حق وپېژندو. نو د حق وپېژندو نو بجړا شو. د الله د هغه اوچتو مسلمانانو صفت را نقل کړی دی چې هغه ګورو کې د صفت یو عجیبه حدیث دی. لکه موږ خو د پیغمبرانو خبرو وکړه، د نیکانو خلکو وکړه، چې د ملایکو څه حال دی. ملایکو نو په یو روایت کې راځي، انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته، او امام احمد حنبل راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ما جبرئیل علیه السلام ته وی مالی لم ارى ميكائيل ضاحكا قط. یموت کې رسی چې میکائیل چې خاندي نه. او ملائکه کې یو ملک ته دغه سره دی ميكائيل، وی ما ته وی چې ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. د کوم ورځې چې الله جهنم پیدا کړ میکائیل نه خاندي. الله اکبر. دا ګوره هغه اوچت مخلوق ته چې الله په قرآن کې دوی تزکیه کړې ده او تذکیره کړې ده، چې دا هغه مخلوق دی چې زمانه فرمانی الله وی دوی نه کوي، او چې څو د زمانه هغه دوی کوي. هغه مخلوق چې کله نه خبر شوی دی چې جهنم پیدا شوی دی، هغه چې د خاندي. دا د ملایکو حال ده. دا اوچت مخلوقات او دا اوچت انسانان جاړي، خو موږ له په موږ چې د قرآن او حدیث اثر ونه کړو، دا به چې بس موږ پته نشته چې کومه درجه کې یا خو موږ په ځان باندې ډېر یقیني، یا به زموږ په ایمان باندې په خپل ایمان به زموږ ډېر یقیني چې دا ایمان به موږ 100% جنت ته رسوي. انس رضی الله عنه خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط. رسول صلی الله علیه وسلم پر خطبه وکړه، خو دې خطبه وکړه چې ما دې خطبه د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې. نو ما چې خطبه وکړه، فقال بیا اخر کې دوی لو تعلمون ما اعلم، کچره تاسو ته خبر معلومه کوي چې ما ته معلومه دي، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تاسو ډیر زیات جړلې وي او خنداګانی مملګي کړې وي. فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم. رسول صلی الله علیه وسلم مرګرو د صادري خپل مخونو باندې راوچل، د مخونه پټ کړو. ولهم خنين، او د دې جړاګانو د आवाजونه راوتو ورته. هغه د ساری هغه د جړاغ आवाजونه راځي، هغه شنه आवाजونه دوی راوتو مخونه پټ کړي او په صادرو کې د خطبې نه متاثر شو. دا مؤمنان دي، بس صالحان خلک، نیکان خلک، زموږ سلفونه شپې ورځ به جړل. او چې چا به د بوزګو ته ولي جاړي نو جړم د یری نه د سني چې الله مې د ګناه په ذکر ویني، د سني چې الله مې د ګناه په ذکر ویني. نبی ابو سلمہ ملو شم او کماته چې ته وی چې زړه ته په غصب کې ما زړه کې زمانه مخینه زه به سم الله ته تاسو د سوچ کړئ تاسو الله سره ملو شي په سہالات کې وي
الله به زمونږ نه خفوي، الله به راځي چې سوچ هم کړی دی چې یو سړی والعیاذ بالله د الله سره ملوي شي، الله دې خفوي او الله ته به غضب کړي او ورته وایي چې ورکې زما د مخې نه. دا د آخرت کې ویلی شي ده به څه حال چې دا سوچ هم کړی. الله سبحانه وتعالی دې د آخرت دا سوچ او فکر د الله زموږ په زړونو کې پیدا کړي. امام سفیان رحمه الله ډېر به ژړل، نو چا ورته وویل هسې ته به ژړا شي، داسې مجلس کې به ناست به ژړا به شو. وایي ټول یې ژاړي، وایي زه ژاړم په دې داسې نه چې د مرګ په وخت کې رانه الله د ایمان وانه اخلي. او دا څوک دی په دین کې ایمان دی، خدای به دې خبره ژاړي چې داسې نه چې زما د ایمان چېرته الله وانه اخلي، هغه به دې خبره په سوچ کې نو ژړل به یې چې داسې نه الله رانه د ایمان وانه اخلي. اسماعیل بن زکریا هغه وایي چې حبیب بن محمد، حبیب دا د اسماعیل د ده ګاونډي و، وایي ما به سهار ماښام د ده ژړاګانې په خپل کور کې اورېدې، ژړل به یې ډېر. نو ما یوه ورځ د دې وړو نه یې تپوس وکړو، د دې کور والا ما تپوس وکړو چې ګوره د څه مسله ده دی ډېر ژاړي. وایي ما ورته چې ما شأنه یبکي اذا امسى ویبکي اذا اصبح، سهار هم دی ژاړي شپې هم دی ژاړي، د اسماعیل څه چل دی دله څه چل دی. دا ښځې ورته وی یریږي په الله مې قسم وي دی یریږي څه نه، وی په الله مې قسم یریږي ما ته وایي پته ده چې سحر شي، وي ما ته وایي چې کیدای شي د ماښام په ما رانه شي، دا خو به زه الله ته مخامخ کېږم. او وی ماښام چې شي وي دی په ژړا شي، وي چې کیدای شي سحر رانه شي، دا خو به زه الله ته مخامخ کېږم. ویم بس ټول ژوند دا غریب په دې کې تېر شو. او یوه ورځ له الله سره ملاقات وکړو، مخامخ شو، خو د دې نه یېرېدو چې زه به الله ته مخامخ کېږم. مونږ چې دا سوچ کړی چې کیدای شي سحر له مونږ په دې دنیا کې نه یو الله سره د مخامخ کېدو نمبر یې زمونږ، یا کیدای شي نن د شپې زمونږ نمبر یې، کیدای شي لږ څه بعد الله سره مخامخ کېدو نمبر یې زما او ستا، کیدای شي که نه شي کېدی. نو بیا ولې نه یېرېږئ تاسو؟ عطا السلیمي البصري هغه به ډېر ژړل د الله د یېرې نه، د یو امام تېر شوی. نو چا ورته ما هذا الحزن، وي دا ته څه کې دا غم او دا ژړاګانې په مخې ته ژاړي. هغه ورته الموت فی عنقي، مرګ راته په غاړه دی، یعنې مرګ به راځي. او دویمه دا چې والقبر بیتي، او قبر مې کوم ځای کې دی، کور مې دغه قبر دی. وفي القيامة موقفي، او د قیامت په ورځ به ودرېږم الله ته، او په پول صراط د جهنم په دې پول باندې زما لار ده. لا ادري ما يصنع بي، ما ته پته نشي چې څه به کېږي، نو ژاړم به نه. مرګ مې په غاړه دی او قبر مې کور دی، په قیامت کې ودرېده دي، د جهنم په پول باندې وړېده دي، او ما ته پته نشي چې کېږي به ما سره څه، نو زه به ژاړم نه. بس خلک ته غلي شو، دا خبره به سوچ خبره. سعد ابن الاخرم هغه زر عبد الله ابن مسعود را سره ورځ روانو ما هغه په ترکانانو باندې تیر شو، چې هغه په دې بټۍ کې لګیو، دا په بټۍ کې هغه په بټۍ کې لګیو دا وسپنې برابرولې. نو دې بټۍ کې چې کله دا وسپنه په دې اور کې کېږي چې راوباسي، هغه بالکل نرمه شوي، بیا چې کوم طرف ته تاوی او څه چلو سره کې، دا اور دومره زورور دی چې دا وسپنې څه کړه، هغه یې ویلې کړه، هغه یې ختمه کړه. دا دومره زورور دی. عبدالله بن مسعود چې کله دې وسپنې ته وګورو په ژړا شو، په ژړا شو، په زوره په ژړا شو. ما ورته چې ولې، وایي چې دې اوسپنې سره دا حال وکړو، که موږ ورته لاړو چې موږ سره به څه حال کوي. او دا خو د دنیا هغه اور دی، چې د آخرت هغه اور هغه یو کم او یت درجې دي نه زورور دی. دا د مؤمن شاني چې د آخرت رایده به ژاړي. ګوره د جهنم عبدالله بن مسعود رانه رایت شو او په ژړا شو. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ورځ مانځه ته مخکې شو او سورة المطففین شروع کړه، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون لا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. الله وی دا خلک نه یېرېږي، دا کوم چې په ناب او تول کې کمې زیاتې کوي، چې دوی به یو غټې ورځې ته راپاسي. نبی مخکې الله څه وایي؟ عبدالله بن عمر نه چې کله دا آیت وایي، دا يوم يقوم الناس لرب العالمين
وی هغه ورځ چې خلک به رب العالمین ته ودرېږي. نو اوس عبدالله بن عمر په جلا شو او مخې ته د قرآن نشو پوره کولی، مخې ته تلاوت نشو کولی، اواز یې بالکل بند شو، نور یې نشو ویلی ځکه چې جړا یې دومره جړا ودرېدنه. یو آیت په هغه باندې دومره اثر وکړو، دې ته وایي مؤمن. د هغه دې جړا یې د رب العالمین د یېرې نه. ابو هريره رضی الله عنه کله چې وفات کېدو په جړا شو، خوا کې ورسره کسان ناست وایي زنکدن کې، دته وی ته ولې جاړې؟ هغه وایي اما انی لا ابکي علی دنیاکم، زه ګورې ستاسو به دنیا پسې نه جاړم، ستاسو به دنیا پسې. خو زه جاړم په دې چې سفر ډېر اوږد دی او سامان توخه را سره لګا ده. سفر چې اوس په کوم سفر روان یم ډېر اوږد دی او ما سره سامان لږ دی، اوس په جړا شو. الله اکبر. چې ابو هريره سره سامان کم وي نو زما سره به څه سامان وي؟